بالکل دا خو ډیره ښه خبر ده چې دغه شانتي پروګرامونه ارینج کیږي. دا چې دی نو د دې د وجې د سټوډنټس حوصله افزایي کیږي، هغو چې دی نو هغو نور محنت کوي. او بل دا چې مطلب مونږ چې کوم خاموش تماشایي ورته ناست یو نو مونږ هم وایو چې مونږ هم دې سټیج ته ور وختو نو مونږ ته هم ډېر انکریجمنټ میلاویږي. نو دا واقعي ډېره ښه خبر ده. زه خپل پرنسپل سره ډېر انکریج کوم او ډېر دغه کوم چې هغو داسې پروګرامز ارینج کولو دپاره سوچ وکړو او داسې پروګرام یې ارینج کړي. زلنا غواړم سبب د جنګ پر دولت نیول غواړي ترکار ربا چې کوشش کا په اخلاص زې ضامنم چې کوشش کا په اخلاص زې ضامنم کا کامران په خپل مراد نشي سره کومې بولي چې د نوي کورسونو تعلق ته ما د اردو کې اول دغه ورکړه انټرویو ورکړه. ما ورته دا وویل چې 15 نوي کورسونه موږ راوړو. هغې کې BS پروګرام دي، هغې کې کمپیوټر ساینس دی، په هغې کې آرټیفیشل انټلیجنس دی، په هغې کې روبوټکس دی، په هغې کې چې دی سایبر سکیورټي ده او په هغې کې ډیټا ساینسز دي. نو هغه به جانزیب کالج کې یو شانتي انشاءالله چې څومره صوبه کې چې کوم کېږي نو په اول ځل به جانزیب کالج کې شروع کېږي. نو هغې کې مطلب ډېر زر ده. امید لرم چې میاشت کې به هغه پروګرام موږ دلته کې لانچ کړو. پروګرام چې دی نو دا زه دا وایم چې ټولو کالجونو له پکار ده، ځکه چې یو ماشوم یا ماشومه چې کالج ته راشي هلته 4 کاله وباسي نو چې کله د هغو د کورس اختتام وشي نو پکار ده چې داسې اکټیویټیز وشي، د هغې ریکګنیشن وشي، د هغو چې کوم اچیومنټس دي چې هغه هایلایټ شي او چې هغه واپس ځي چې هغه ځان سره خپل یادونه ومومي.